زما نوم فرهاد د احمدشاه مامې د 14 بلاک د شپږمې کوڅې اوسېدونکی او پرون چې تقریبا مازدیګر وخت په دغه 14 بلاک ته نږدې یعنې 14 بلاک او 14 بلاک یعنې هغه ساحه ده چې 3 بلاکه سره نږدې دي. نو پرون یو سراچه راغله، دنه پوښتنه وکړه چې تاسو د لرګي څو خرڅوئ؟ نو زه ورته لرګي ورته ویلې چې موږ 8800 روپۍ وروار. نو ته چې ویلې دا چې ورته ویلې چې زه دا لرګي مدرسې ته وم، خیر له ګزاره سره وکړي. نو دا لرګي ورته یعنې 8000 ته کړه. بیا ته ویلې زه خو دا چې زه 15 خرواره د لرګی د 14 بلاک ته وړم او 2 خرواره لرګی مې هغه ته وړم چې 2 خرواره د هغه ته وړم کلاشانان ته وړم. کله به یې پلچرخه یاد کړو او کله به یې 14 بلاک یاد کړه. نو دوی لاړه مازدا پسې لاړه، مازدا یې چې راوستله دلته یې نږدې ودروله. نو 15 خرواره لرګی کې بار کړه، 15 خرواره یې لرګی کې بار کړه. نو په دې 15 خرواره چې بار کړه مازدا یې وویسته. بیا یې ویلې چې 2 خرواره زه کلاشانان ته وړم. نو مازدا یې باندې درېدلې وه، موږ یې په دې مصروف کړو دا 2 خرواره لرګي دا تلی او بیا هغه دغه 2 خرواره چې پاتې دي دا 10 برنج کې زه وړم. نو هماغه و چې موټر یې درېدلی و. نو موږ چې به دلته په لرګیو باندې مصروف کړو او دوی راچه کې ناست وو. ما دې ملګري ته وویل چې هغه ما شک راغی، دا ما ته غله ښکاري، هسې نه دا لرګي ونه تښتېدله، پیسې به نه وي نسي. نو زه بیا هم ما هغه وخت چالاکي وکړه، د موټر د سراچې پلیټ نمبر مې واخیسته چې د پلیټ نمبر یې په لاس ولیکه چې 982 دا د سراچې سپینه سراچه ده او ورسره سپینه ډاینا. د ډاینا پلیټ نمبر نه وو، د پلیټونه دې لرې کړي وو که نه. نو ما دې ملګري ته وویلې چې ورسره لاړ موټر کې ورسره کښېنه. دا ملګری مې هماغه مهال لږ ذره وډار شو چې هسې نه خدای نخواسته دې سړي ته یا په چاقو مې نه و یا په توپانچې مې ونه ولي که نه. نو زړه نازړه شو. نو د سراچې نمبر مې هلته کې نه واخیسته. ما زه خیر دا نمبر چې اخیستی ده دومره ډاډی کم مه که نه، خدای نسي سراچې نمبر چې اخیستی بیا حکومت یو څه همکاري کوی شي. نو هماغه و چې سړي ته ویلې وایي تخته وایي ونه تښتېږي. زه ورته ویې وروره ته خو د سراچې ولا ورته ویې دی غله وروره زه درته غل ښکارم، درته تخته به درنه. نو په دې کې د سراچې ولا ورته ویلې که دومره ډارېږې زه چلو که دا دروازه دې لږ خلاصه کړه، د دروازې د کمره ونیسه، دا دروازه دې لږ خلاصه کړه چې زه دا موټر ریورس راولم او اشاره راکوه، اشاره راکوه خدای نه څه نسي دغه دیوال ونه بیا دا غرفه یا دوکان ونه وایم که نه. نو دا یې بېچاره دغه غریب چې شاته ودرېد چې اشاره ورکړي ورته. نو په دې کې موټر ته رزونه ورکول وایي دې خوا راسه. هغه ورو دی نه ښه سړک د ځان برابر کړه او ورو دی نه بس همدا اوس ریز یې ورکړه او په تېښته بریالی شو. په همدې شېبه کې ما د 12مې یعنې هغه ته زنګ ووایه د 119 شمېرې سره مې دغه موضوع شریکه کړله. نو د 119 شمېرې بیا راپور راغی 12مې حوزې ته، 12مې حوزې ته چې راغی زه بیا مې ویلې ما هم دا موټر کې کېناستم مالې دون دی زه دغه موټر په دغه چارایانو کې زه ګیر کړم. بیا مې دغه موضوع له یو قمندان د چارۍ بوتخا کې ونیسي، هغه سره مې شریکه کړه چې دغسې موضوع تاسو دا راپور راغلی یا نه. هغه ویلې چې دغه راپور یعنې تر موږ ته مخابره نه شوې. نو هماغه زه بیا لاړم شپې لاړم، دغه راپور مې د 12مې حوزې سره شریک کړه او شکایت مې وکړو، عریضه مې وکړه، ګوته مې ولګوله او ټول هغه مې کړه چې موږ مازدار یو انشاءالله کار ته کېږي. او د موټر پلیټ آرټ مې ورکړه. هغه دا ویلې چې تاسو هم لږ ګرځئ چې نه پیدا کړه، د تلیفون شمېره یې راکړله او هغه شمېره یې دا سره ثبت کړې ده. او دغه سړی بېچاره دلته د شپې اوسېږي، مسافر ده، هېڅ نه لري که نه. زه همسایه یم، دا اوسېږي، ما هم دوکان ده او ده ویلې وایي خیر ما سره یې ویل لږ پاتې شه او دا پیسې راکړې بری خو ده تېره سره ویسه کور دی ته کور ته ویسه هسې نشي دا وایي غله یې چله زه ولګي بیا شپې بیا راشي بیا دا پیسې ورنه ونیسي. نو دغسې موضوع وه. نو دا غریب دغه لرګي د خپل نه دي، دا لرګي ټول هغه ډول داسې چې کمره ونیسئ دا ګورئ د ده سر نه د دغه سر دی دا ټوله منطقه ډکه وه، ټول لرګي ته وایي دې سړي. دا سړی دومره ما ته تر ساره پورې د سړي خوب نه ده کړی. دغه سړی دغه خپله هم ترې پوښتنه کوی شئ دا نه څومره لرګي وړي دي؟ 2 خرواره
خروال لرګي ته نه وایي دا یې دومره تواني کړې ده خروال لرګي چې موږ حساب ورته وکړو تقریبا 8,900 روپۍ راتلې نو 8,900 روپۍ دا غریب تواني کړی ده ډېر نو اوس موږ دا قصه چې تاسو سره شریکوو چې د احمدشاه بابا مینې دغه موټر له احمدشاه بابا مینې څخه لا تر اوسه وتلی نه دي په همدې احمدشاه بابا مینې کې دا اوسېږي نو د احمدشاه بابا مینې اوسېدونکو څخه زما دا خپله توقع ده چې د دغه موټر په نیولو کې زموږ سره کومک او همکاري وکړي پلیټ نمبر زه یو وارې بیا هم یادونه کومه چې د پلیټ نمبر دا و چې 9-8-2 کابل پلیټ سپینه سراچا منفي پلیټ ده دوه دانې تنکي دي او له دې سره دا کوم د ډاینا والا هم لاس لري ډاینا والا 100% لاس لري په دې باندې موږ شکي شو او دی ورسره لاس لري او موږ په دې موږ وډار شو موږ ویلې هسې نه چې په موږ موټر کې ورسره کېنو هسې نه چې په پاچې